السلام علیکم مرګرو، زه عبدالقیوم تاند یم. یو نوې ویډیو ته مو هرکلی کوم. مرګرو، ځینې ملګري په دې پوهېږي چې موږ څنګه کولی شو چې جیمیل اکاونټ ډیلیټ کړو. ولې دغه کورس موږ رانیولی تقریبا دا شپږمه ویډیو ده او بله ویډیو وایي چې موږ څنګه کولی شو چې جیمیل له لارې خپل موبایل له هیک څخه بچ کړو. راتلونکې ویډیو مو په همدې وي مرګرو. نو دا ویډیو هم در سره وګورئ، ویډیو ته لایک ورکړئ، خسته کمنټونه وکړئ. مرګرو، نن ته ښایم چې موږ څنګه کولی شو چې جیمیل اکاونټ ډیلیټ کړو. په طریقه درته ښایم. نو را بسئ، تاسو په سیټینګ به ورته کلیک واخلئ. صحیح ده مرګرو؟ سیټینګ باندې ورته زه کلیک اخلم. دلته سیټینګ باندې ما کلیک واخیسته مرګرو، دا به کته بوځئ. دلته یې لیکلي اکاونټس، یوز ان اکاونټس، دې باندې ورته زه کلیک اخلم. صحیح ده مرګرو؟ کله مې کلیک واخیست، دلته زه ګوګل باندې کلیک اخلم، دلته دغه جیمیل باندې کلیک اخلم. دا جیمیل زه ډیلیټوم. دلته دغه 3 یا 2 ډاټ درته ښکاري، دې باندې به کلیک واخلئ. دلته به ریموف اکاونټ باندې کلیک واخلئ. بیا به تاسو ریموف اکاونټ باندې کلیک واخلئ. کله مو ریموف اکاونټ باندې کلیک واخیسته، ستاسو جیمیل به ډیلیټ سي او ختم به سي مرګرو. صحیح ده؟ دغه ویډیو څه هیله مند یم چې خوښې وړ مو ګرځېدلي مرګرو. نو راتلونکې ویډیو به وي چې موږ څنګه کولی شو چې خپل جیمیل له لارې خپل موبایل له هیک څخه بچ کړو. تر بیا بلې ویډیو ښه وخت، ښې شېبې، الله مو مل شه.